تاسو له اس بي اس پختو سره یاست. د 2018 کال د فوتبال نړیوال جام کوربه مکسیکو د 14 غوړه لوبډالو پړاو ته لار ومونده. د ناروې لوبغاړي ارلینګ هالند او د فرانسې مخکخ لوبغاړي کیلن امباپا هر یو دوه ګولونه ووهل او خپل لوبډالې بل پړاو ته ورسولې. د 2018 کال د فوتبال نړیوال جام د نن ورځې لنډیز ته خرغلاست. زه مجيب منیب یم او تاسو د فوتبال نړیوال جام د شلمې ورځې مهمو پیښو ته غوږ یاست. د 2018 کال د فوتبال نړیوال جام د شلمې ورځې سیالي د ډالاس په ښار کې په یوې په زړه پورې لوبې سره پیل شوې چې ناروې د 2-1 په پایله سره آج ساحل ته ماته ورکړه. د ناروې د بریا ګول د لوبې په وروستۍ شیبو کې ارلینګ هالند ووهه. انټونیو نوسا د لومړی نیمایي لپاره تر رسیدو مخکې ناروې مخته کړه خو د آج ساحل لوبډلې په دویمه نیمایي کې لوب مساوي کړه. وروسته ارلینګ هالند د بریا ګول ووهه او ناروې ته له 1998 کال راځي د نړیوال جام په حذفي پړاو کې لومړنۍ بریا ور په برخه کړه. ناروې اوس د 14 غوړه لوبډالو په پړاو کې د 15 ځله نړیوالې اتلې برازیل پر وړاندې لوبېږي. په نیوجرسي کې فرانسې د سویډن پر وړاندې په 3-0 قاطع بریا سره د 14 غوړه لوبډالو پړاو ته لار ومونده چې پکې کپټان کیلن امباپا 2 ګولونه ووهل. فرانسې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې بشپړ برلاسي درلود او بل اخر له استراحت وړاندې مهم ګول ترلاسه کړ چې امباپا د نړیوال جام د حذفي پړاوونو نه هم ګول ثبت کړ. دا د ټورنمنت په تاریخ کې تر ټولو ډیر ګولونه دي. فرانسې له وقفې وروسته یو بل ګول هم زیات کړ او امباپا یو ځل بیا ګول ووهه چې د ګولډن بوټ د سیالي په سر کې خپل دریځ نور هم پیاوړی کړ. فرانسه به اوس له پاراګوای سره مخامخ کیږي، هغه لوبډله چې جرمني له سیالي بهر کړه. د مکسیکو او اکوادور لوبه د سخت باران او الماسک لامل د 1 ساعت لپاره وځنډیده. جولیان کوین وینس او راول خیمنز د ګولونو په وهلو سره مکسیکو ته 2-0 بریا ور په برخه کړه. دا د مکسیکو لپاره په نږدې 40 کلونو کې لومړی د حذفي پړاو بریا و. د غلوبه به اوس د 14 غوړه لوبډالو په پړاو کې د انګلستان او کانګو دیموکراتیک جمهوریت له لوبډلې سره مخامخ شي. د استرالیا د فوتبال ملي لوبډله د 22 غوړه لوبډالو پړاو سیالي لپاره ډالاس ته رسیدلې چې پکې به له مصر سره مخامخ شي. استرالیا د فیفا نړیوال جام په تاریخ کې د خپل لومړي حذفي پړاو بریا په لټه کې ده. وروسته لدی چې په 2014 کال کې د ایټالیا او په 2022 کال کې د وروستي اتل ارجنټاین پر وړاندې له ماته سره مخ شوی و. د منځني میدان لوبغاړی اجدن هرسټچ ویلي چې لوبډلې د امریکا پر وړاندې له 2-0 ماته څخه مهم درسونه اخیستي دي او د راتلونکي چیلنج لپاره بشپړ چمتووالی لري. You just got to go and you got to be prepared from the first second, and I think this is what we've realised, and I'm happy we went through this. I wouldn't say bad half, I'd say a half where we got taught, where we learned something and we took as a positive. We went out and had a great game against Paraguay. I thought 0-0 clean sheet. د استرالیا ملي لوبډله بعد د شنبه په سهار له مصر سره مخامخ شي چې په ژوندۍ بڼه به د اس بي اس او اس پی اس آن ډیماند لاره دغه لوبه خبره شي. سبا پنځشنبه د فیفا نړیوال جام د 21مې ورځې سیالي تر سره کیږي. انګلستان به د کانګو دیموکراتیک جمهوریت پر وړاندې لوبه کوي په داسې حال کې چې بلجیم به له سینیګال سره مخامخ شي. همدارنګه کوربه هیواد امریکا به له بوسنیا او هرزګونیا سره سیالي وکړي. تاسو د فوتبال نړیوال جام د شلمې ورځې راپور ته غوږ وئ چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړ. د 2018 کال د فوتبال نړیوال جام هر شیبه د اس پی اس آن ډیماند لاره وګورئ.
اس پی اس پختو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یو فاک کړئ نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ